باندې راوړې دعاوې د ګناهونو د معافۍ او د ناقابل برداشت مصیبتونو نه د خلاصي دعا، یعنی چې ګناهونه د الله معاف کړي او هغه مصیبتونو نه د الله وساتي چې هغه ناقابل برداشت دي، یعنی برداشت کول د هغه د انسان په وس کې نه دي چې الله تعالی داسې مصیبتونه نه وساتي. او دا د هر مسلمان ارمان دی چې الله ما د مصیبتونو نه او تکلیفونو نه او د هغه بوج نه وساتي کوم چې زما د وس نه زیات دی او هغه بوج زه اوچتولی نه شم. هر مسلمان دا غواړي او الله زما ګناهونه معاف کړي. نو د هغې دپاره یو دعا قرآن کې راغلې د سورة البقره کې ده، او دا داسې دعا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې د دې دعا باره کې الله دا ویلي دي چې دا ما قبوله کړې ده. نو دا ډېره قیمتي دعا ده. هغه دعا سورة البقره آیت نمبر 280 کې ده او د آخرنی آیت دی د سورة البقره. په دې کې دي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ای ربه زمونږه منیسه منږه په هغه ګناهونو باندې که په هیره شوي یا په خطا سره شوي زمونږ نه، یعنی یا الله منږه په هیر او په خطا مه رانیسه. ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا، او یا الله په موږ باندې داسې درانه بوجونه مه بار کوه کما حملته على الذین من قبلنا، لکه څرنګه چې تا بار کړي وو په هغه کسانو چې مخکې وو زموږ نه. دا دیني احکام چې دي د دین دا مسلې دا زموږ دپاره الله اساني کړي دي په نسبت د پخوانو امتونو. پخوانو امتونو ته مسلې ډېرې ګرانې، نو دې دعا کې لري چې یا الله په موږ باندې داسې دروند بوج مه بار کوه لکه څنګه چې تا په پخوانو باندې بار کړی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، او ای ربه زمونږه مه بار کوه په موږ باندې هغه څه چې طاقت نه لرو موږ د هغې. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، او موږ ته عفو وکړه، موږ ته بخانه وکړه او په موږ باندې رحم وکړه. انت مولانا ته ملګری زمونږه، فانصرنا علی القوم الکافرین، نو موږه زورور که موږه غالب که په کافرانو باندې. دې دعا کې پاتې څه شو؟ یعنې سوال دی چې دې کې پاتې څه شو؟ تا خو هر څه د الله نه وغوښت چې یا الله ما مه رانیسه که چېرته زما نه یو شرعي حکم هیر شي، او یا الله ما مه رانیسه که چېرته زه خطا شم. اوس دا ما ته پته نیسي چې تاسو نه به چېرته خطاګانې کېږي او که نه؟ نه کېږي ده نه؟ اچھا کېږي. خطاګانې چې چا نه کېږي او ګناهونه چې چا نه کېږي نو هغه دې دعاګانو ته ډېر ضرورت لري. ته چا دا غواړي چې الله ما ته بخښنه وکړي. او دا یو روایت کې هم دا خبر راځي چې مؤمن ته خپله ګناه داسې ښکاري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناسي او یریږي چې دغه دی دا غر راباندې راولېدو او دغه دی راولېدو. او کوم چې بېدینه انساني او منافقت پکې، نو هغه ته وایي دا ګناه داسې ښکاري لکه په پوزه باندې چې مچ کښېني او دی وشړي، هېڅ ورته هم نه ښکاري. په پوزه باندې مچ کښېناست او د لاس داسې کو ویښه. مؤمن یریږي د خپلو ګناهونو نه، یریږي داسې نه چې دا ګناهونه راباندې راپرېوځي او ما تباه نه کړي چېرته. او دا راته ووایم دا خبره یاده کړه او په زړه یې ولیکئ، که دا ګناه تاله په دنیا کې څه نقصان در نه کړي که نه، ای به نقصانات خو کېدی شي تا ته نه ښکاري، او ته په دې خوشحاله او په دې دوکه کې پرېوتی چې مړه زما دې ګناه ما ته څه ویلي دي. زه روزانه د الله نافرماني کوم نه، زه روزانه د الله نافرماني کوم، زه روزانه پلانۍ ګناه کوم پلانۍ کوم، نو ما له څه چلو شو ولې؟ زه بیا هم ښه مزدورۍ لزم، ښه کارونه کوم او ښه بچي مې دي او ښځه مې ده، بس دې کې دوکه شوي. یاره که هېڅ نقصان دله در نه کړي که نه، نو د زنکدن په وخت کې د ایمان د اغستو خطره پکې شته. ته په دې ګناهونو روانې زنکدن په وخت کې به د الله بې ایمانه کړي.
او په ځن کدن کې به درته الله کلمه د نصیب نه کړي، دا جو به درله درنه کړي او کیدای شي په ځن کدن کې دغه وخت کې د الله نافرماني وشي. صرف دا یو یره چې په زړه کې چې کیدای شي الله زما د ایمان د مرګ په وخت کې واخلي، نو د دې سره انسان د ګناهونو نه ځان بیا لرې نه ساتي. او چې د چا زړه کې یره وي لکه نور تعالی هېڅ نقصان درکړي، دا بس په دې خوشحالۍ کې پراته وي، دا دوکه شوي دي. یاره وي زه خو لګیا یم، ما ته چا څه ووي؟ ښه برابر یم؟ نه، هېڅ برابر نه یې ته، هېڅ برابر ته نه. او که مرګ دله راشي او الله دنه د ایمان واخلي او د مرګ په ټیم کې الله ستا په ژبه باندې یو داسې خبر راولي چې هغه د دین خلاف وي، ستا په دې اندامونو باندې داسې کار وشي چې هغه د شریعت خلاف وي، دا یره پوره نه ده. مؤمنان په امن کې کېږي نه، د الله د عذاب نه چېرته نه په امن کې کېږي. مؤمن چېرته دا نه وایي چې ما ته څه مصیبت نه رارسي، ما باندې څه عذاب نه راځي. دینداره سړی دا بېدینه چې دی په امن کې. او ځکه ګوره دینداره سړی خپل صفتونه نه کوي. تاسو چې چا نه صفت واورئ که نه، دی دینداره نه وي. منګه جو بیا م ښه یو او جو بیا مې او جو مونځ او جو منګه دا کوو، منګه صدقې کوو، منګه دا دینداره سړی نه دی چې ځان ته داسې وایي، ځکه چې دینداره همیشه ځان ته د کمي نسبت کوي. هغه چاته خپله دینداري یادوي نه، ځکه چې هغه وایي که زه چاته خپله دینداري یاده کړم دا د یادولو نه ده چاته. زه به چاته څه ویم او ته به ما ته څه وی. اوس که زه تا ته وایم چې ما ته خپله دینداري بیان کړه، ته ما ته خپله کومه دینداري بیانوي؟ یعنې یو سړی که دلته راولګي ما ته اوس په تاسو کې خپله دینداري شماري، نو څه ما ته بیانوي؟ څه داسې رښتي چې بیانې کوي؟ نو کومه دینداري ته ما ته، او زه تا ته کومه دینداري بیانوم؟ دینداره خلک همیشه ځان ته د کمي نسبت کوي. هغوی چېرته دا نه وایي چې موږ دا توره والي ده او دغه توره والي ده. او کومه توره کومه بادري ته یادوي؟ څه بادري ما ته یادوي ته؟ ها، کمزوري ایمانونه والا خپل صفتونه ډېر کوي، موږ دا کړي دي او موږ دغه کړي. او چې دا قصو کې لګوي دی په امن دی، یعنی په دې سوچ کې دی چې په ما چېرته م عذاب نه راځي او زه جو ډېر رسېدلی سړی یم. نو کوم سړی چې په خپلو ګناهونو باندې یریږي چې یاره دې ګناهونو د لاسه الله ما تباه نه کړي او ما خراب نه کړي، نو هغه دا دعاګانې به یادوي په شوق سره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. بل دا چې دی کوي چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا الله هغه سره باندې مه رابار کوه چې زه د اوچتولو طاقت نه لرم. څومره ښایسته دعا ده. یا الله داسې مصیبت مه راوله، یا الله داسې تکلیف مه راوله، یا الله داسې امتحان مه راوله چې زه په هغې کې کامیابېدی نه شم، زما طاقت نشته هغې ته نه مخامخ کېدو. او الله ستا د دعا قبوله کړي. بیا په دې اخره کې واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، یا الله موږ ته عفو وکړه، موږ ته بخښنه وکړه، په موږ باندې رحم راووروه، رحمت راووروه. نو څومره ښایسته دعا ده چې الله چاته دا دعا قبوله کړي، نو الله وله خیر د دنیا او د آخرت ورکړو.